بله السلام علیکم دوستانو، امید لرم چې روغ جوړ او په خیر به یاست. دوستانو نن ما ستاسو دپاره یو ویډیو راوړې ده. په دا ویډیو کې زه غواړم تاسو ته در وښیم چې په فېسبوک کې که تاسو غواړئ خپل سټیټس انیکټیو کړئ، خلک تاسې نه وویني چې ته فېسبوک استعمالوئ که نه استعمالوئ، نو ته دا څنګه کولی شئ چې خپل ځان انیکټیو کړئ. نو دوستانو زه تاسو در ښیم. اول وار به تاسو ولاړ شئ، په خپل موبایل کې به فېسبوک خلاص کړئ. دا زما د موبایل فېسبوک دی. فېسبوک کې که تاسو په دا کونج کې وینئ دلته درې لیکې دي، دا درې لیک ځای به موږ پرو دا چې پرو وایي دغه به تاسو راولاړ شئ، لاندې به ولاړ شئ. سیټینګز او پریویسي که تاسو وینئ د لاندې د خوا څخه دویم دی، دا به پرو. دغه بعد که تاسو دویم سیټینګز وینئ به دا ځای کې دا سیټینګز به پرو. سیټینګز کې به بعد کې موږ راولاړ شو، څه لاندې به ولاړ شو، لاندې که تاسو اکټیو سټیټس تاسو در معلومیږي اکټیو سټیټس به پرو. دا ټیم دوستانو ته در معلومیږي چې زما سټیټس اکټیو دی. خلک ما ویني چې زه ډیټا استعمالوم، نو زه غواړم چې ځان ان اکټیو کړم، نو به زه دا سټیټس آف کړم. د ټرن آف نوټیفیکیشن که تاسو وینئ دا زه آف وم. اوس خلک ما په فېسبوک کې نه ویني. اوس که زه غواړم په میسنجر کې هم ځان ان اکټیو کړم، نو زه به ولاړ شم خپل د موبایل میسنجر به خلاص کړم. دا زما د موبایل میسنجر دی. په میسنجر کې که لوړ تاسو چیټس وینئ دا زما خپل سټیټس دی. زه به دا ځای راولم چیټس. دوستانو که تاسو وینئ په دا دویمه لیکه کې اکټیو سټیټس دی، په زرغون رنګ کې دا ټیم زما سټیټس آف دی. دوستانو که تاسو په موبایل کې اکټیو سټیټس اکټیو دی، نو تاسو کولی شئ چې خپل سټیټس آف کړئ. دا ټیم زما سټیټس آف شو. اوس که څوک غواړي د فېسبوک په ډیټا کې ما وویني چې زه پلین یم که نه یم، نو هغو ته زما سټیټس نه ور معلومیږي. تاسو هم کولی شئ دوستانو چې خپل سټیټس آف کړئ. که چیرې یو سړی